د طالبانو تاریخي کارنامه د پاکستان 50 کمپلو مرسته یې هرات او الوتکې ته اجازه نه ده ورکړې چې هرات کې ښکته شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان د جنجالونو په دوام وروسته له هغې چې پاکستاني صدراعظم اعلان وکړ چې افغانستان سره به 50 خیمې مرسته وکړي، د افغانانو د سختو غبرګونونو سره مخ شو او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې یاده مرسته دې رد کړي. تازه خبر دا دی چې طالبانو هرات کې پاکستاني الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړې. په پاکستان کې سرچینو د رسنیو ته ویلي چې طالبانو هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې پاکستاني ډاکټران راوړي تر څو د هرات په هوایي ډګر کې ښکته شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې 10 تنه پاکستاني ډاکټران د هرات د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره دغه ولایت ته ورتلل، خو طالبانو یې مخه نیولې ده. سرچینې د چهارشنبې په ورځ ویل په دې ډله کې عمومي جراحان، د اورتوپیدي جراحان او نرسان شامل وو او همدارسه 50 خیمې هم ځان سره راوړې وې. که څه هم طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالب سرچینې وایي چې د پاکستان د صدراعظم لخوا د 50 خیمو د مرستې اعلان د دوی چارواکي سخت غوسه کړي وو او ویل چې پاکستان دوی ته د ځان په ډول سوالګران ښکاري، نو ځکه یې په غبرګون کې د یاد هیواد مرستې رد کړي. یاد دې وي چې د ایران، قزاقستان، ترکیې او سعودي په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د هرات د زلزلې ځپلو سره مرستې کړي او طالبانو هم په ورین تندي منلي او ترې مننه کړې ده. یاد دې وي چې په دې وروستیو کې د ټي ټي پي او افغان کډوالو پر سر د پاکستان او طالبانو ترمنځ جنجال او لفظي بریدونه خپل وروستي حد ته رسېدلي او حتی نن هم د قشتېپې کانال مراسمو کې ملا یعقوب او عباس ستانکزي د افغان کډوالو سره د پاکستان چلند وغنده او دا یې پر اسلامي امارت د سیاسي او اقتصادي فشار راوړلو هڅه وبلله. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.